سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا په ای لرنینګ پښتو یوټیوب چینل کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست ویم. د ترکیې هیواد د 15,000 اعلان شوو بورسونو ته د نوملیکنې په روانه ویډیوي سیریز کې په نننۍ برخه کې د اپلیکیشن یا اکاونټ جوړول او خپل ټول هغه مواد یا معلومات دغه اپلیکیشن یا خپل اکاونټ د څنګه پورته کوی شئ په دې غږیږو. تر هر څه دمخه تاسو باید د ترکیې هیواد دغه اعلان شوي بورسونو ته هغه رسمي ویب سایټ ته تاسو لاړ شئ. یاد ویب سایټ لینک موږ سره په ډسکرپشن بټن کې شته. تاسو کوی شئ له هماغه ځایه کاپي کړئ او په خپل ګوګل کې یې پیسټ کړئ. هر کله مو چې دغه لینک خلاص کړ دلته اپلیکیشن ان 5 سټیپس په دغه لینک باندې تاسو کلیک وکړئ. دا د ترکیې د هیواد د سکالرشپونو هغه رسمي ویب سایټ دی. 5 steps to applying. که چیرته تاسو غواړئ یادو سکالرشپونو ته نوملیکنه وکړئ صرف 15 مراحل نه به تاسو تیری کړئ او کوی شئ تاسو په ډیر کامیابۍ سره خپل نوملیکنه وکړئ. یاد 15 مواد یا هم یا 15 سټیپس کم دي. یاد 15 مراحل لومړی چې دی خپل یو اکاونټ تاسو جوړوئ. یعنی تاسو باید یو اکاونټ جوړ کړئ، هلته خپل ابتدایي معلومات وخیجوئ. په دویم قدم کې هغه ټول اسنادونه یا هم ډاکومنټس چې تاسو لرئ هغه اپلوډ کړئ. په دریم قدم کې تاسو په ترکیې کې هغه یونیورسيټي هغه پوهنتون کم پروګرام چې لوستل غواړئ دې باندې کلیک کړئ. د ترکیې هیواد ته د نوملیکنې لپاره تاسو باید یو څه لیکونه یا لیټرز هم باید ولرئ. په دغه برخه کې تاسو نه ریکمنډیشن لیټر، انټینټ لیټر او داسې ورته نور چیزونه غواړئ، دا به تاسو خېجوئ. او په څلورم قدم کې وروسته له دې چې خپل ټول هغه معلومات مو چې جمع کړی اوسي هغه ریویو یا هم تکرار کړئ. د مطمئن کېدو په صورت کې ستاسې هغه معلومات جمع کېږي او انتظار وباسئ تر څو ستاسې نتایج اعلان شي. په هر صورت موږ راځو د نوملیکنې هغه بشپړ لارښود باندې غږیږو. په لومړی قدم کې به دغه بټن باندې کلیک کړئ تر څو تاسو خپل ځان ته یو اکاونټ پرانیزئ. په دغه ځای کې که چېرته تاسې مخکې نه خپل اکاونټ لرئ نو کوی شئ دلته خپل اکاونټ ولیکئ او په لاندې پاسورډ ولیکئ. او که چېرته تاسې د لومړي ځل لپاره ځان رجسټر کوئ نو بیا په دغه توکمه باندې کلیک کړئ. دلته تاسو نه یو څه ابتدایي معلومات غواړي. تاسو باید دغه معلوماتو کې ډیر دقیق اوسئ، کوشش وکړئ خپل کره معلومات ورکړئ. زه هم دغه معلومات تاسو د پوهاوي لپاره ترسره کوم. په لومړی قدم کې تاسو باید خپل نوم ولیکئ. په دغه ځای کې باید تاسو کوی شئ هغه تخلص یا کورنۍ نوم ولیکئ. په دغه ځای کې تاسو کوی شئ خپل جنډر یا جنسیت منتخب کړئ. دلته تاسو کوی شئ خپل هغه تاریخ د پیدایښت تاسو مشخص یا هم ځانګړی کړئ. په ورپسې قدم کې تاسو خپل نشنالټي انتخابوئ. دلته تاسو خپل یو ایمیل ادرس باید وخیجوئ. په دغه ځای کې خپل ایمیل ادرس تکراري ډول سره ولیکئ. د خپل اکاونټ لپاره یو پاسورډ په دغه ځای کې انتخاب کړئ. په دغه باکس کې یا په دغه ځای کې خپل پاسورډ په تکراري ډول سره ولیکئ. په دغه دوه باکسونو کې تاسو کوی شئ د خپل پاسورډ یادولو لپاره یو نښه یا هم علامه پرېږدئ. څنګه په اخره کې په آی اپروف باندې هم تاسو یو چک علامه ورکړئ او بیا خپل معلومات سیف کړئ. په دغه ځای کې بیا هم تاسو نه غوښتنه کوي که چېرته ستاسې معلومات دقیق اوسي نو تاسو مخکې تللی شئ. زه یم هو صحیح دی، آی اپروف یعنې زه یې تاییدوم. په دغه ځای کې ماته یو پیغام پرېږدي او راته وایي د خپل رجسټریشن بشپړولو لپاره تاسو هماغه ایمیل ته مراجعه وکړئ. همالته یو لینک دی، په هغه به کلیک کوئ او هغه لینک په واسطه به تاسو کوی شئ خپل رجسټریشن تکمیل کړئ. زه ورځم خپل هغه ایمیل یا هم لینک ته ورځم. که تاسو توجه وکړئ دلته ماته یو میسج راغلی دی د ترکي سکالرشپ لخوا نه، په همدغه زه کلیک کوم. دلته یې ماته میسج پرېښی دی چې ستاسې هغه کوم یوزر اکاونټ چې دی هغه په کامیابۍ سره تکمیل شو. اوس زه غواړم چې کوم هغه اکاونټ ما جوړ کړ د هغه اکاونټ ایمیل او پاسورډ په ذریعه خپل دغه اکاونټ ته داخلیدل غواړم.
د خپل ایمیل ادرس او پاسورډ داخلول څخه وروسته لاګین تاسې کلیک کوئ. دا موږ ته خپل اکاونټ یې خلاص کړم. اوس په دغه صفحه کې تاسو کولی شئ د خپل ځان په اړه یو څه نور معلومات ویښوجوئ. کوشش وکړئ په دغه برخو کې کوم دغه باکسز دی دلته هغه دقیق معلومات تاسو ویښوجوئ. د دې نه د بې ځایه یا هم هغه معلومات چې تاسو په باره کې صدق نه کوي کوشش وکړئ ډډه وکړئ.